دې کې علماو د کټیر علماو او دا خبره ز پلند الفاظ باندې کوم تقلید خبره کې تقلید نو دې خبره کې یو بحث بلندای تقلید څه ته وایي تقلید یو خبره ده نو تقلید لغوي معنی امام بخاری په خپل کتاب کې دا ټکي ویلې کا بخاری کې راځي باب تقلید الابل باب تقلید الغنم تقلید معنی څه یعنی چا تپړې ارچول دای معنی لغوي ده خلاده چوته نو تقلید څه ته وایي پړیا چول چاته لګ دی معنی سره قران کې مول قلائد ټکی راغلي قلاده یو تقلید اصطلاحي تعریف دی عرفي شرعي او تذکر شوې لري چې شریعت کې تقلید شته نه چې زه تعریف وکم چې شریعت کې تقلید څه ته ویل خو عرفي تعریف یې دار عرف کې تقلید څه ته وایي خ تعریف هغه دار کوم چې تحریر والا کړي تقلید څه ته وایي عمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا دلیل بلا حجه تقلید دی ته وایي عمل کول په وینا د هغه چا چې نوی دا هغه قول یو په ادله او په غیر د حجت نه ولته خبره مانه دا ډېر ښه تعریف علامه په درس کې ویلې دا ښه تعریف ذکرې جامع او معنی تعریف دی وسی او سړی چې هغه د ډاکټر خبره مانی دې ته تقلید ته نه نشي ویلې تقلید تعریف په نه صادقي یا یو قاضي د شاهدینو خبره ومانی دې ته تقلید نه وي یا یو څوک په تزکیه په باب کې مثلا د دوه علماو توثیق وګوري چیرې پلانکی عالم د پلانکی سړي په باره کې ویلي چې دا ښه سړی دا خو شهادت ته تقلید دی ته وایي دا غچا خبره منل چې دا قول دلیل نه یا لکه مثلا یو سړی صحابي خبره ومني دې ته تقلید نه وایي ځکه صحابه او خبره منل په خپل زیبدا تفصیل لایش دا غي قول حجت ده د خپل شرایط او دلان او ته چې چا خبره مني په غیر د حجت نه مني دې ته تقلید وایي باز دای معنا شو لغوي او اصطلاحي تقلید د دې تقلید بطلان چې دی نو تقریبا اجماعي دی د ټولو مسلمانانو په نسبت اول خو قران کې یول آیاتونه رسېږي چې هغه نه د معلومي چې چا خبره به دلیل نه باندې پاک الله ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم د سي پاک تکي د چا خبره به د سي نه مانی چې په غیر د علم نه لا تقف سورۃ اسراء کې برش لا تقل ما ليس لك به الله د سي ویلي نو لا تقف سره لا تتبع ما ليس لك به علم پاغه خبره پسې باندې هغه باندې به عمل نه کې چې تاسو معلومات نه دا آیاتونه قران کې ډېر شی دي او د محمد رسول الله تقریبا دی باب کې لس احادیث د سری چې داغې نه رسې معلومي چې چا خبره به دلیل منل نه دی جایز د دی آیاتونو نه استدلال چا کړي زبردستی وایم چې د دې آیاتونو نه ټول امت علما او دای استدلال د زمنګ کاریوازی نه چې منګ د سیوایو غنه چې دا آیات چې نو دا د رد تقلید په باب د امت ټول علما قتل غواړي لکه زبې مثال په تور باندې د یو عالم قول وي د دې آیات دلاندې ابن عتیه وی قوت الفاظه الايه تعطي ابطال التقلید دیات الفاظ قوت دمر زور پکې دي چې دا دلالت کوي په ابطال د تقلید باندې او دی باب کې نور علماء ولکا سمرقندی وی دا آیات چې دی آیات کې الله امر کړي نه ها هم ان التقلید و امرهم بالتمسك بالحجه
هغه هم د څه خبره دلیل پسې بځي تقلید نه دی آیات کې ملکه قرطبی کبیر قاسمی څومره چې مفسرین ګوري بعضی خلک ناپوهی عزت کوي با یو ځکه یو مولا لګي چې بعضی جاهل دین استدلال کوي په ابطال د تجربه دغه جاهل خو ستا ټول انپیان به شنو وي دا خو مونږ یوازې نه کو دین خو ټولو علماو استدلال کوي په ابطال د تقلید وای نو دا یو دلایل شو یو قران نه د سی آیاتونه چې هغه په دې خبره دلالت کوي یولس تقریبا آیاتونه او د سی احادیث رسول الله چې هغه کې دا خبره چې د چا خبره به دلیل نه مانی د سی خبره کلی و او دې باب کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا غي د هر یو صحابي نه د سی تقریبا نقل دي خود سے صحابہ چاغی خاص د تقلید نه منع کړی لکه دې باب کې سنن کبرا د دویم جز لسمه صفحه کې د عبد الله بن مسعود اثر دی عبد الله بن مسعود ویلو لا تقلدوا دینکم الرجال خپل دین په سړو پسې داغي تقلید مکوئ په خپل دین کې د سړو فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَبِالْأَمْوَاتِ لَا بِالْأَحْيَاءِ او په بل روایت کې راځي اولئک اصحاب محمد که خامخا د چا خبره معنی تقلیدی کې به د صحابه ولې نه کې چې د امام شافعی او مالک او امام ابو حنیفه کې د دین خو هغه علم به زیات دی عبد الله ابن مسعود ویلي اعمقهم علما واقلهم تکلا وبرهم قلوبا ناول عبد الله ابن مسعود د سیمه د عبد الله ابن مسعود نا د سی روایت مرفوعاً هم نقل لے خاص کر د معاذ ابن جبل روایت تے معاذ ابن جبل روایت المعجم الاوسط کے نہم جز درے سواش پگشتم صفحہ معاذ ابن جبل وی چې رسول الله فرمائی ایاکم والصلاۃ درے خبرونه ځان وسات یو زلت عالم د عالم د فیدل ځان وساتئ او په دغه حدیث کې د الفاظ دي فاما زلت عالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم که عالم پس سملارم رواني خو خپل دین پسې په دین کې به پاغه پسې نه دی داغه تقلید بنه کې د عالم دا روایت مرفوعاً هم نقل له او دا موقوفاً هم نقل له د معاذ ابن جبل زنی ناپوی خلق رسی خبره کوي تا ته بده سی وی ما ته د صریحي دلیل پیش کا په دې خبره وتا نه تاسو کوم زتما ته صریحي دلیل پیش کا چې دعا بر سنت بدعت ده د ټوله کتابونه وګوراو تیر صحابه او نچرته وی یا د تابعین نه یا د چانه د نه پیو ته دعا بر سنت ته ولې بدعت وي د سی به وی کنه چې حدیث کې د سراغلی چې کل بدعت ضلال نو کلو براتن کې دا تقلید مرضی کا او بیا چې لا پدې باب کې خاص آثار وی خاص احادیث علی ابن ابی طالب نے اعلام الموقعین کې شیخ الاسلام نقل کړي شیخ الاسلام بویل ایاکم چې علی رضی الله تعالی بویل ایاکم والاستنان بالرجال سړو پسې به اقتدا نه کوي ځان او ساتي د دې خبره سړی خپل مطبوع مگر زوا چې بس دې سوي د دې سره سره د څلور واړو امامانو نه دا غینم دا خبره یو امام نه امام ابو حنیفه نه امام شافعی نه امام مالک یو امام د سینری چاغې د خبره کړي چې ویلی چاو تابعداري تقلید کوي لګي بعضی خلک وای موږ د پلان کې امام مقلدین هغه خود دینه منع کوي چې څنګه تقلید د امام ابو حنیفه اقوال په دې باب کې شته د امام مالک شته د امام شافعی شته د امام احمد ابن حنبل شته استاد چې عمر د نوح علی السلام عمر شکر د خپل مقتدان بم دا ثابت نه کې چې هغه چرته وی دي چې زما خبره منه
دا خود ائمه دغه ورستنی زمانه کې علما ټول علما او د تقلید بدوي. دی باب کې دا امام شاه ولی الله رحمه الله خبره مشهوره. شاه ولی الله رحمه الله وی انما یقینا خبردار دا بدعت د تقلید چې دا پیدا شوه دی په القرن الرابع په څلورمه پیړۍ کې دا پیدا شوه او دا عبارت چې شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړي او دا اعلام الموقعین کې ذکر کړي. انما حدثت هذه البدع دا پیدا شوه دی دا بدعت په القرن الرابع څلورمه پیړۍ کې کما پیړۍ چې د دې بد ویلي شوی دی په حدیث د رسول الله. شاه ولی الله سے به خبره کوي الفوز الكبير ډیر عجیب خبره کوي. هغه وی فإن شئت أن ترى انموذج اليهودي کته دا غواړي چې د يهوديانو یو نمونه وګوري کا فانظر الى علماء السوء د علماء السوء ته وګوره چې الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد السلف عادت د سلف او تقلید دي وعارضوا عن نصوص الكتاب والسنه قران او سنت نه مخړولې وتمسكوا بتعمق عالم وتشدد بس یو عالم په تعمقات او تشددات په روان نو دی وې دا خدای غلط خلقو دا هغه خلقو نمونه ده. شاول الله رحمه الله الفوز الكبير دا غیل لسما یو لسما صفحه کې په اصول التفسیر کې ذکر کړي. بیا وی وعارضوا كلام الشارع المعصوم وتمسكوا باحاديث موضوعه وتاويلات فاسده چې كانت سبب هلاکهم. بس چرته به ضعیف حدیث راځه د کيو هر ځای کې دا حدیث بده د کمزوري درس کې کله زملګرو ته وایم هم دوه قاعده کلیه واوري کلیه تقریر چې دا قران او حدیث والانه علاوه چې دا چا کم حدیثي دا به ضعیف تقریر. زما د دې خبرې نه یو تنظیم مقصد نه دی چې دا چا اهل الحديث معنا څه قران او حدیث وا د دې مقابل کې چې څومره خلک لري د دې خامخا حدیث کمزوري وي استاویل ما ویلې بکې پروت او دویمه خبره پکې دا سوچ کوه همیشه لپاره به حق بل تر بلکې ډیرو اهل علم یو خبره کړیا ډیر عجیبه خبره وای چې ولا وعافت كل شيء آفت كل شيء من التقليد دا رفع الاسر عن قضات المصر کوي او دغه سید علامه عینی نم نقلی هغه وی په دنیا کې چې څومره مصیبتونه راغلي د دې بنیاد تقلید دی. هر خبره دا د بخاری په حدیث باندې چې خ صحیح حدیث خلک په ولی عمل خبره سی وی چې او بخاری او د مسلم حدیث خ صحیح دی دی تلوی معنی او لوی رکاوټ په دنیا کې نن سره تقلید بس دی تقلید د وجه نه خلک هغه غریبانان دغه حدیث ما او ته आवाज را کوي چې په ما عمل وکي اسی د برکت د پاره ممو خدل تلوی معنی دی تسره دی خبره ته آفت کل شیء من التقلید د هر شی هر بنیاد د هر فاسد دنیا کې چې څومره خلق په شرک کې اخته شوی دی بنیاد یې سره تقلید بل نتبع ما الفینا علیه ابانا دای بنیاد که تحلیل او تحریم د غیر الله چا منلې بنیاد یې سره که د حدیث نه څوک منکر شي د دې بنیاد هم سره د سکارو کې اول د سکارو کې چې ضعیف احادیثو د پاره قوانین جوړ کړي اصول هغه مدون کړي نو کله چې یو حدیث د دې د قوانینو خلاف د دې د اصول خلاف ناغه ویرا د حدیث باندې موږ د دې د وجنه عمل نشو کوي. یو سوداني عالمو وسو پاتشه شیخ عبدالسلام په مدرسه کې دا یو کتابو نقض قواعد الحديث دا د دیو د اصول راخیستی دی ټولو باندې سمرات کړي چې دا د حدیثو دشمنی کړي وي دا د منکرینو حدیث د پاره یو بنیاد دی اصل کله پګه د سی په خپل باندې موي
چې د بخاری په حدیث باندې عمل نکي دا قول خو بینی د منکرین د حدیث نو دا په دنیا کې چې څومره مصیبتونه راغلي کنه بنیاد یې امداد پدې کې به ځنې صورتونه ډېر خطرناک دي ځنې صورتونه بیخي خطرناک اول صورت خطرناک دی یو سړی اعراض د قران او سنت نه مکمل وکړي دا خو د کوپر درجه دویم اعراض کی من وجه دا هم د کوپر درجه قران او حدیث نه من وجه معنا څه نه صحیح حدیث په یو ځای کې او دی وی دغه نه منم بس هغه ځنې ځای کې معنی خو ځنې ځای کې نه مانی دریم شکل د سیره دی دریم شکل د چا چې دا سوچي د خپل مقلد په باره کې چې دا معصوم دی د خطا نه بیخي وي څلورم شکل د سیره چې د خپل مقلد په باره کې سوچ دی چې دا زما شارع دی د چې سویلی بس زمانه خپې دی او پنځم شکل ادارې چې کله یو سره دی یو چا خبره مانی او د دې مقابل کې چې صحیح حدیث راشي داغه تعویلونه کوي داغه تحریفونه کوي دې کې هر یو خپل درجه ده خپل مرتبه ځینې صورتونو کې علما واغې ته تقلید ممدوح ویلې یا جایز ویلې خو هغه چې حقیقت سره وګوري هغه تقلید شکل نه لري لکه یو شکل مثلا دار یو سره خپل تحقیق وکي او سره د تحقیق نه دی یو مسلې دلیل پیدا نه کی او د چا خبره په دې باب کې وایي یو شکل دار دی یا یو مسله غیر منسوسی وي د پنځدان دته پکې نس نه معلومات دي د وجنه د چا خبره په دې باب کې وایي دویم شکل دار یا لکه دریم شکل دار چې یو مسله کې تحقیق کې خو پیدا نه کې مکه عام خبره او دا خاص خبره یا یو امی انسان دی او د خپل عالم نه تپوس کوي دا د تقلید صورتونه دي دا د سوال د فاسالو اهل الذکر داغي صورتونه دي نو ضرورت دغه وخت کې پلانډو الفاظ باندې ابن القیم وی وما هو الا کلمه للمستر بس مجبور شي مثلا یو سره په حالت استراری کې مردار اخري د دینه خو جواز نه معلومي چیرې پلانکی وکي چې د ضرورت پیدا شو پلانکی په خبره پسې دینه پته ولګي کنه ته هم په دې ځای کې مقلد مردار چې په حالت استراری کې جایز شي د دې دامانه نه چې پار وخت جایز یو وخت کې تنس نه معلومیږي استانه زپوی عالمي پاغه خبره پسې لاړ خبره زمنګ پدې کې چې بل جانب تک صحیح حدیث وي او دی وی زما امام خپید او پدې حدیث باندې هغه او دا باندې جوړې د قران او د حدیث ته خلاف دی دیو جنا شیخ الاسلام ابن القیم وی قصیده نو چې څوک د تقلید جامه فزان باندې راچي کا اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس كلامهما اخواني ولی وی څوک چې تقلید کوي د ټولو علماو اجماع ده به چې دا اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس كلامهما اخواني علم ستوي وی علم خودی توي والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان علم خودی توي سړی مسله د دلیل نو پیږي د دې تقلیل یو بس یو درې نقصانات چې هغه په چا پټ نه دي یو نقصان په تقلید کې راځي اعراض د خلکو پیدا شو د مان صلی الله یو لوی نقصان پکې راځي دوی مدار چې د دې تقلید د وجنا په خلکو باندې دروازه د تحقیق بند شو بس پلانکی چې سویلی وقت دین دی تحقیق ته څنګه وکړي د علم دروازه د دې د وجنه په خلکو باندې نو یو توحید د قران او سنت په دې کې لازمي او دویم پکې د تحقیق چې کومه دروازه د ناغم د باندې د علم دروازه هم د باندې بند شي او دریم غټ نقصان پکې راځي چې د دې تقلید د وجنه فسادونه اختلافات ډېر پیدا شي
یو کور کې با یو بوي ز پلانکی پس روانه بل بوي ز په پلانکی وای دا غټ کور د الله چې بیت الله دې کې په یو ځل باندې بسلور جمع کې او خلق به دسي به هوسه پورې وي چې د یو مذهب والا په بل مذهب پسې منظم نکي او یو بل سبینه نو ډیر فسادونه اختلافات بنیادی چې نه د اختلافات او د تقلید دا خبره چې څوک کوي چیرې د کې اتباع الهوا لازمي اول خو زمون په علم کې دا څه څوک نشتا چې دګنې د پاسانه پسې ګرځي چیرې په غیر دلیل نه څوک پاسانه پسې نه ګرځي چې څوک ځان ته قران او حديث والا وي او کیدا سی او کس شاذ او نادر چې هغه پاسانه پسې په غیر دلیل نه هغه تمنګ قران او حديث والا نه وایي هغه خبره ده چې بس علامه د سی عجیب سره یو عالم یو شاګرد دا علامه به دا کیسه په خپل اند خبر کوله ول زما خو له وصل یو کس راغی یو عالم نوم به ما مونږ ته ول دا یاد یو چې نه تقلید خوشته کړل مال چې څه دلیل ته ویل چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ول ما وتویل چې سره نور خبرو ما ول چې تار پارخ نه منم تو لا تعلمون شیخ القران شیخ الحدیث یو ځل ول تعالی قبونه ور کوي بیرته دی به تقلیدم کوي عجیب خبره ځان ته شیخ القران شیخ الحدیث او کله سره داولي کې جامع المعقول والمنقول دا مسکلوي امام رازی دلته تو پوس کوي د مقلد تا نه وي ته پوس ته چې چا تقلید کې نه تا نه ته پوس کوم تا ته پته چې هغه په حق او په غلط کو ته چې ما ته پته چې په حق او په سره ته پته چې دا په حق څه وایي پکې راغلي دسه ته کنا په بل تقلیدي پیژنې چې بل چاره ته ویری چې او په حق دی کنا داسې ګرځي بیرته زی راځي یا خو به تسلسل لازم یا به دور لازم ته چې یو خاص سره منتخب کې چې زړه د اره خبره منم څه دلیل د دې خاص ته منطق کې دا وایي چې داوا کلا خاص وي دلیل عامي دا خو اثبات د مدعا نه کوي ته چې د یو خاص سړي بیا خاص کر دسي کسان چې هغه تابعین دي بل فرض کې شي تابعین نو تابعین خو صحابي مخکې دی کړ نو تا د پاره د خاص سړي اره خبره منل د پاره څه دلیل یو عالم راغی ما تویل چې ته مثلا د دې عالم تقلید کې د دې امام نو تاسو سره دې باب کې څه دلیل چې دا خسړې و یا تد دې لري پس نورو ایمو باندې ولې ترجیح ورکړي نو ما ته وی هغه په قران او حدیث سره داغه مذهب کوم موافق نو مال خط دومره فرق شي کوله چې د قران او مذهب حدیث سره د مذهب دومره فرق شي کوله ول او د شم کوي نو مال بیا تاغه پسې ولې روان چې ځنه پکې وای د پلانکی امام مذهب چره دا د قران او سنت سره کوم موافق چې کوم موافق د قران او سنت پسې ولې سوچ وکړه د باطل پرستو څلور دلایل دي په دنیا کې بس یو اتباع الاباء چې د تقلید وای یو الاکثریه اتباع الاکثریه بس ډیر خلک کم طرف ته یې راکا دومره علما دي او دومره را خلک ټول په غلط دي دا د باطل پرستو دویم دلیل او دریم په ځوان پسې رواني ځوان او څلورم د یو غټ دلیل ته الخرص او التخمین بس یره خلق وینو بس پلان کې دومره صفه دا خبره خبردار چې بس چې قران او حدیث تابعداري او کفار زکه هر څه کې د الله او د رسول خبره ومه شیخ الاسلام یو خبره کړي ابن القیم دا خبره چې من کو کنه چیرې د دې کې دا تقلید والا پدیات کې داخل او تشبیه ورکو د دې خلکو سره دا پدې له حاصل نه چې ګنې پدې کې منګ د دې مقلدینو تکفیر کو منګ د دې خبره نه مخالف یو دي دا مقصد نه چې ګنې دای ما شان کافر دی او چې لکه دا خبره غلطه تشبیه چې منګ ورکو پدې کې ورکو چې څنګه هغه د پلار نیک خبره به دلیل نیولې وا د شان ځنې خلکو د خپل امامانو خبره به دلیل منلې اگر کپدې خبره به دلیل منلو کې په مراتبو کې فرق شته چا باندې د کافر فتوا منګ نه لګو
صرف دومره وایو چې پدې کې یو بل سره مشابه دي چې دوانه به دلیل خبره منی لګا